د افغانستان د ویلچر باسکټبال د پسرلنیو سیالیو ټورنمنټ. د افغانستان د ویلچر باسکټبال پسرلنۍ سیالۍ چې د مارچ له 5 تر 14 پورې دوام درلود پرون یې وروستۍ ورځ وه. په دغه ټورنمنټ کې د هیواد د مختلفو ولایتونو کابل، پروان، وردک، میمنه، مزار، جلال آباد، بدخشان، کندهار، بامیان او هرات ټیمونو ګډون کړی و. د دغه ټورنمنټ مشر وایي به اصطلاح که مدتی هم شد اومدیم کار رو از بیس و از اساس شروع کردیم به طور خیلی آکادمیک و اصولی و مسابقات ولایات رو مبنا قرار دادیم که بتونیم یه شروع علمی و یه شروع آکادمی داشته باشیم. د ویلچر باسکتبال د مسئول په خبره هدف برگزاری این مسابقات و تورنمنت بلند بردن سطح مهارت‌های ورزشکاران. هدف ما برنامه‌ای که ایجاد شده به خاطر کلاس‌های مربیگری و کلاس داوری در کابل برگزار شده که ما خوشبختانه 2 نفر از داورای بین‌المللی از کشور ایران دعوت کردیم به یک کشور. د پروان د باسکټبال ټیم لوبډلمشر وایي د دغه ټورنمنټ هدف د معلولینو تشویق کول او د هغوی وړتیا را څرګندول دي. هغه وایي در برنامه در مسابقات ولایتی که اشتراک کردیم و یک برنامه است که به خاطر ارتقای ظرفیت ویلچر بسکتبال افغانستان می باشد. د دغه ټورنمنټ پایلوبه د کابل او میمنې ټیمونو ترمنځ وشوه چې کابل ټیم وکولی شول په یو لوی توپیر له میمنې ټیم څخه دغه لوبه وګټي. د کابل د ویلچر باسکټبال لوبغاړي د خوشحالۍ احساس کوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې معلولین هم کولی شي له خپلو وړتیاو د هیوادوالو پر رایوځای کولو کې خپل رول ولوبوي. بسیار احساس خوشی میکنیم چون بسیار تمرینات فشرده داشتیم پیش از تورنمنت. معلولین کشور این نمی است که از همت کار بگیرن، همت داشته باشن، زحمت بکشن و یک پشتکار داشته باشن تا در آینده به یک جای برسن. ما ټول معلولین ته دا پیغام دی چې دوی کولی شي د ورزش طریق نه خپل ژوند ته تغییر راولي. مثال راشي ورزش وکړي، دوی که د سړک په سر دی یا ناامیده دوی کولی شي دلته راشي او خپل ژوند کې ډېر زیات بدلون راولي او ورزش له مخې آزاده مبارزه وکړي. همداراز هیوادوال د خوښۍ احساس لري او پر دولت غږ کوي چې د معلولینو لپاره د دا ډول لوبې نورې هم پراخه شي. احساس خوشی دارم از اینکه بخش جوانای ما که در بخش ویلچر باسکتبال با علاقمندی خاص اینجا کار میکنن، فعالیت میکنن و زحمت میکشن. د دغه ټورنمنټ اصلي هدف د ورزشکارانو د مهارتونو لوړول او د ځوانانو د ملي ټیمونو انتخابول و.